ډول غږونکی سوی. دا چیرې روان یاست له خیره؟ ځو د کشپ کور ته خپل خواړه را سره وړو، ژمی هلته تېروو. ښه سږ کال د سختې واورې اټکل شوی، ته هم راسه، د ژمي خواړه دې درسره راوړه. خړې سوی ډول ته ادامه ورکړه. له ځانه سره یې ویله ژمی لا ډېر لرې دی. په دې کې یو موږک په مخه ورغی. موږکه ته بیا څه کوې چې د غنمو بوجۍ دې په شا کړې؟ چیرې روان یې له خیره؟ سږ کال به ژمی ډېر سخت وي، زه ټول د کشپ کره هلته یې تېروو، ته هم راځه. سوی چې ډول ته یې کش ورکړی و، د موږک خبره له پامه وغورځوله. په دې کې د مشخورماو یوه ډله په مخه ورغله. تاسو بیا ډله ډله چیرې روان یاست؟ مشخورما څه ورته ونه ویله او همداسې ځینې تېره سوه. سوی هم خپل ډول ته ادامه ورکړه. د ژمي باد راوالوتی، پاڼې یې له ونو بېلې کړې. د مني رنګونه د سترګو په رپ کې سپینې واورې وپوښله. دا ځل له اټکل سره سم خورا ډېره واوره وورېدله. خړه سوی تر خپل کور نه سوی راوتلی، هم یې ساړه کېدله او هم وږې وه. نور ټول ژوي چې په مني کې یې خوارۍ کښلې وې د کشپ په کور کې پر اور راټول وه، هم تاوده وه او هم په نس ماړه وه. سوی په خوړو پسې راووتله. دې خوا ها خوا ته یې وکتل، خو هېڅ شی یې ونه موندی. په پای کې دا هم د کشپ د کور په لور روانه سوه. مشخورما ور پرانیست او ښه راغلاست یې ورته ووایه. دې هم له ټولو بخښنه وغوښته او ورته ویې ویله چې بل ځل به په ګډ کار کې د ټولو ملتیا کوي.